سلامونه ملګرو، خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. ملګرو، تاسو به د موبایل سکرین باندې ښکاري ما نوم ورکړی ریحان زموږ په خپلې انداز سره جوړ شوی دی. همدغه عکس ټول پروګرامونه هر څه پکې ښکاري. ډېر کسان پوښتنه کوله چې موږ ته یو اپلیکیشن راواخله چې موږ خپل نوم پکې ورکړو، ښکلې ننداره وکړي. ما خو سمپل ننداره ورکړه، تاسو پکې ښکلې ننداره ښکلې سمپل ساده یې جوړولی شئ. نو ملګرو، دې لپاره یو نیم ضرورت دی. تاسو به راشئ پلی سټور ته. پلی سټور کې به سرچ کې ورته ولیکئ چې نیم سایت. نو ملګرو دغه دی، تاسو به سرچ ورته ولیکئ، دغه یو به را ډاونلوډ کړئ. لینک یې زما د ویډیو په ډسکرپشن کې هم شتون لري. کله مې دغه را ډاونلوډ کړو، را به شئ پر اوپن بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې منتظرې وي چې دا په را ډول را خلاص شي، را کولاو شي، نو موږ ته به دا ډول صفحه را خلاص شي. کله دا ډول صفحه را خلاص شوه، تاسو یا پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ یا پر همدغه ځای باندې کلیک وکړئ. په دواړو کې خو ښکلې بیکګراونډ میلاویږي، یا په دا کې او یا هم په دغه کې. راځم زه دغه اولنی یو را خلاصوم، همدغه یو را خلاصوم. په دا کې ډېر ښکلې بیکګراونډونه پیدا کېږي. دلته به تاسو ملګرو څه وکړئ، دلته به راشئ، پر همدغه ځای کې به خپل یو نوم ورکړئ. هر نوم چې لیکئ زه په دغه یو ورڅخه کلیر کوم، دلته خپل نوم ورکوم. ریحان مې ورکړو، دغه به تاسو ډن کړئ. کله چې تاسو دغه ډن کړو، دلته بیخي زیات دی. راځم دغه دویم یو ته، کله دې ته راغلم پر همدغه ځای باندې دا دویم ته اړوم. دلته به تاسو لږ داسې سکرول کړئ. کله چې تاسو دغه ځای ته لاړئ، دلته د بیکګراونډ انتخاب کړئ. بیکګراونډ دغه بیکګراونډ ورکړئ یا همدا ورکړئ، بیخي زیات میلاویږي. او دغه ځای کې تاسو خپل یو بل ګیلرۍ څخه بیکګراونډ له ګیلرۍ څخه زه یو بیکګراونډ راخلم، یا فرض مثال نه یې راخلم. نو ملګرو دغه مې مخکې راخیستی دی، یا په دا باندې کلیک کوم. کله چې پر دغه باندې کلیک وکړو، تاسو ښکاري چې پر همدغه ځای کې ریحان په نوم یو عکس مې راواخیستو، همدغه ځای کې ورکولی شئ. دا بیخي زیات ښکلی ښکاري. دغه ځای کې تاسو نور هم ښایسته جوړولی شئ. پر همدغه ځای کې تاسو سکرول کړئ یا رنګ ورته چینج کړئ. زه ورته دغه رنګ ورکوم، نو ښایسته ډیزاین کې نور هم جوړولی شئ. دغه بیخي مختلف دي. که دغه ټولو باندې درته غږېږم، نو بیخي زیاته ویډیو وخت نیسي. نو دغه ځای کې تاسو خپل کار پرې کوئ، نو دومره ښایسته ډیزاین کې ورکولی شئ چې بیخي زیات ښکلی راځي. سایز یې، بیکګراونډ یې، هر څه تاسو ورته چینج کولی شئ. فرض مثال زه دغه راخلم او دغه ځای کې ورکوم. بیا به راشئ، تاسو نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. کله چې دغه نیکسټ کړو، نو لږ ورته منتظر شئ. دلته یو ایډز درته راځي، هغه ایډز ختم کړئ. نو ملګرو دغه ایډز چې کله ختم شي، بیا به راشئ، پر همدغه ځای باندې به کلیک وکړئ. د اولنیو باندې به کلیک وکړئ. په خپل د موبایل سکرین باندې به دغه عکس راشي. نو تاسو اوس کتلی شئ دغه موبایل سکرین باندې دغه راغی. نو تاسو نور ښکلی سیخولی شئ. ما خو سمپل سیخ کو، تاسو بیخي ښکلی سیخولی شئ. که ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو ته لایک ضرور ورکړئ. مننه.